الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد مبارك درسنا منگا شروع کړیو. هغه خبرې چې د مسلمان د عقیدې سره تعلق ساتي او دا اهمه خبرې. عقیده اهمه خبره ده. دې کتاب په ابتدا کې منګه بعض اهم مسائل بیان کړیو، لکه د مؤلف رحمه الله ژوند او دغه شان د عقیدې اهمیت، ولې موږ عقیدې زده کوو. یو مسله موږ تیر شوي درس کې دا بیان کړی و چې توحید څه ته وایي او توحید څه اقسام دي. تفصیلا ما بیان کړو. صرف یو خبره پاتې شوې وه که تاسو ته یاد دی، او هغه دا چې که څوک دا شبهه پیش کړي چې تاسو توحید ډیر کوئ، په قرآن کې د توحید ټکی راغلی دی او که نه، تاسو یې جواب پیدا کړی؟ پیدا هم نه کو. واحد او سید زه توحید ټکی غواړم. جواب داری چې نشتی. توحید ټکی قرآن کې نشتی. چې نشتی نو بیا به جواب څه کولی؟ جواب دا دی چې د توحید ټکی توحید دې څه نه دی راغلی، نور دغه معنی خو شتي که نه. سید چې د قرآن کې توحید ټکی دا نشتی. یو خبره خو دا ده، معنی د نشتی. زه په ځای الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې زه یو یم، ما یو ګڼئ په عبادت کې، عبادت یوازې زما وکړئ. خو دغه توحید معنی دی که نه؟ خو دا مصدر توحید دا ټکی داسې نشتی پکې. خو بیا هم درته ثابتوم د قرآن نه انشاءالله. چې قرآن کې نشته بیا قرآن کې څنګه راغی؟ او هغه داسې الله په قرآن کې وایي چې څه پیغمبر راوړي دي په هغې عمل وکړئ، د څه نه چې منع کړي د هغې نه منع شئ. بله خبره وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دغه وحی ده، د وحی یو قسم دی. صحیح ده چې دا ټکی په قرآن کې داسې نه دی راغلی، خو حدیثونو کې ثابت دی. په صحیح مسلم کې حدیث دی د جابر رضی الله عنه، او په هغې کې هغه د حج طریقه بیانوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حج څنګه کړی. نو بیا پیغمبر تلبیه شروع کړه، فاهل بالتوحید. فاهل بالتوحید، توحید ټکی ذکر راغلی مصدر. نو چې حدیثو کې ثابت شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی سره پاره چې د قرآن وضاحت وکړي، او دغه په خبرو کې دا ټکی شته. اگر که دا ټکی داسې یم نه کنه توحید داسې مصدر نه، خو معنی خو شتي کنه، نو په دې څه جګړه نشته زمونږ. خو دا دی چې عباس بیا هم شوق ډېرې د رد کولو، خصوصا چې کله حق خبره کوي نو بیا به د ردونه ډېر کوي. او دغه ته به سور ناسي چې کله به زه یو پوینټ رانیسم چې هغه زه درته بیان کړم، هغه دومره په زرګاو او په سوونو هغه خبرې به دله پرېږدي. د یو خبره کې به ختم نه، خو که زه ختم شو نو دا دومره ډېرې ښه خبرې دې پرېښودې او اروغې خبرې دې پرېښودې، نه یو خبره به دله راونیسي وایي پورې منښتی، او په دې کې به زر غلطیانې سل غلطیانې به وي. خو دغه تعصبي بل دا ته فائدہ بیانومه. موږ تیر شوی درس کې دا خبره کړو چې قرآن
ټول توحید دی قرآن ټول توحید دی امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب دی مدارج السالکین باغی کې هغه وی هر صورت کې توحید بیان شوی قرآن په هر صورت کې په هر آیت کې دی د ناشنا خبره کړي په هر آیت کې توحید دی نبی دغه وضاحت کړي وي څنګه په هر آیت کې توحید دی ناشنا خبره په هر آیت کې توحید نو ته دا وی یا په دې آیت کې د الله نومي یا به صفتی یا به سکاری چې الله دې سي کوي د توحید شو کنه توحید الاسماء والصفات یو قسم ذکر کړو ها یا به په دې آیت کې دای چې د الله بندگی کوي شرک مکوي د الله نه لو چې بندگی کیږي غپري دا توحید دریم یا به په دې آیت کې الله وی دې سي او کوي دې سي مکوي دا توحید حق دی کنه ته چې کړه د الله یوازې بندگی کې نو بیا به دغه الله منی کاغره ته یو کار ویو کاغه دې منه کوي دا توحید شو یا به الله سبحانه وتعالى د موحدین واقعي بیانې د پیغمبرانو د نیکانو خلکو دا توحید شو چې توحید د الله صلی الله علیه وسلم مقام ورکړو یا به الله د تیرشو امتونو واقعي بیانې چې هغه متبع کړي د شرک د الله سره دا توحید مسله شو نو سبحان الله قرآن ټول څه شو توحید شو دا ټول قرآن په توحید باندې دی دا ټول قرآن د عقیده مبارکه خبره کوي چې مسلمان بس منهج او شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو ته دا مبارک دین نصیب کړي یو عقیده دغه پرانه کې مونږ لګي او عمل کوو راته پته چې آخرت حساب کتاب دی الله ته ودرېدلی اسی پالتونی وبېدا او دغه مسله په کتاب کې اولنۍ مسله ده بعض شبهات د دې کتاب په باره کې او د کتاب د لیکون کې په باره کې دغه جوابات مو تیر شوی درس کې کړیو مؤلف رحم الله کتاب شروع کړی دی بسم الله الرحمن الرحیم دا طریقه اکثر علما چې کتابونه لیکي بلکې ټول علما چې کتابونه لیکي په اول کې لیکي بسم الله الرحمن الرحیم وجه دا غیدر چې یو حدیث کې دا راځي اگر که سندن به کلام شته چې هر کار چې په شروع کې د الله نوم وانلی نو دا کار به برکت وي نو چې به دومره کتاب ته لیکي او دومره کوشش او مهنت کې په اول کې خو بسم الله وي بسم الله مطلب چې شروع کوم د سې خبرو کې پټه ده یعنی شروع کوم د دې لیکلو د الله په نوم چې عام مهربان او خاص مهربان کتاب التوحید توحید مسله موږ تیر شو او کتاب په عربی کې دا اصل مطلب دی جمع کېده نو د کتاب کې ډېری مسلې را جمع شوي ځکه دې کتاب ویل کی التوحید توحید مسله خو تیر شوی درس ټول باغی باندې وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دې لکه اولنې باب راوړې چې د انسان د پیدایش مقصد څه دی حدیث یې ونی چې باب په بیان د دې کې چې د انسان د پیدایش مقصد دی خدای کې آیت راوړل دا آیت د دې خبرې نه غوړه دی کنه مقصد به حاصل شو واضح شو سوال بجله کې درځي چې علما چې کتابونه لیکي په اوله کې یو خطبه الحاجه ان الحمد لله یا بل سلی کی کنه بدوي کتاب ملي کله ولي ملي کله څنګه ملي کله نو دغه یو خبرم ذکر نه کړ شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تاریخ خبره شروع کړه وجه دا چې کله هغه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو پوښتنه چې موضوع د توحید ده نو ضرورت پاتې نشي چې هغه ته وایي چې کتاب می توحید په موضوع کې لیکلی بل مسله هغه اکتفا وکړه په بسم الله الرحمن الرحیم باندې او بیا په دې آیت باندې چې دې مخکې به زما خبرې څه خبرې خو زه دغه صحیح دي او دا دلیل دی د شیخ رحم الله په محبت د الله سره
چې د الله د خبرې نه خپل خبره سیونی مخکې. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله ما ندی پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د دې لپاره چې زما عبادت وکړي. نو د دین دا مسلم ثابت شو چې په دې ټول کتاب کې د توحید الوهیت خبره وکړي، نه د ربوبیت او نه د اسماء او صفات تفصیلی مسله. اشاره کې شوی اسماء او صفات ته جدا مسله، خو مین موضوع څه ده؟ توحید الوهیت. توحید الوهیت څه ته وایي؟ الله په کارونو کې الله یوازې ګڼل. نو مسله ټوله دقیقه ده، او تیر شي درس کې ما دا خبر ذکر کړو چې جګړم ټوله دقیقه کې روانه ده. دین در توحید ربوبیت خو مشرکان هم مني، خو مسله دلته ده. نو دی کتاب رئیسی موضوع غم دقه ده. الله ایمان دي پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د خپل بندګۍ لپاره. اوس دلته سوال زله کې درځي چې الله د بندګۍ د لپاره پیدا کړی، نو بندګۍ هټول نه کوي کوي نه کوي. نو به دې څه مطلب شو؟ الله یې ما پیدا کړی د بندګۍ لپاره دي، نو دا ټول به بندګۍ کوي؟ نه، دلته د فائدې د ساتي. خلقتو، الله ما پیدا کړی دي، د الله کار دی. د کار څه دی؟ د الله. الله خپل کار وکړو، د دوی کار دی د الله بندگی کول. نو کې دي شي چې وکړو، کې دي شي چې وینه کی. الله خپل کار وکړو، اولنې کار د الله دی، او دویم کار د چا دی؟ دویم د مخلوق دی. کوي کوي نه کوي، الله به دې ته پوښتنه. خو لازم نه دی چې الله پیدا کړی د عبادت لپاره ټول به عبادت کوي. ډیر به گمراه ګرځي، ډیر به مشرکان دي، ډیر به الله دشمنان دي. نو دی خبرې مطلب دا نه دی. او ځکه دې ته په عربی کې او د مسله د چې طلاب علم به پوهیږي چې دې ته العلة الغائیه وایي، چې دا کله کېدی شي او کله نشي کېدی. دا مطلب شو. وما خلقت الجن، جن پیریانو ته وایي. جن پیریانو ته ویل کېږي چې هغه پیدا دي د اور نه، او شیطانون پیره دی، خو چې کله به کې بيدینه هغه شیطانی. او په دې پیریانو کې هم مسلمانان او کافران شته، او په دې پیریانو کې هم بیا په دې مسلمانانو کې موحدین شته، او هغه په کوم شي چې شرک عقیدی دي. لکه سورۃ الجن تفسیر مونږ ویل کنه، هغه عقیده دغه څنګه وی چې کله په پیغمبر باندې ایمان راوړل. نو مشرکان په کې مشتي په پیریانو کې. به سبحان الله په پیریانو کې ډلې مشتي ګوره. لکه څنګه چې انسانانو وي غزه پلاني مذهب ولن زه پلاني ډلې ولن درشه دغه هم ډلې شتي. نو باغو کې به دي سیمشتي چې موحدین دي، سلفیان دي، قران او حدیث باندې عمل کوي، دي چې به کې مشتي. بس بکی به دي سیمې چې د انسانان تنګي نه کی کافرو می مسلمانان بکی می. مسلمان څنګه تنګي؟ مسلمان هغه ولې په انسانانو کې دي انسانان نشي مسلمانانو کې چې بل مسلمان تنګي شتي کې نشته، خډیر دی بکی. نو دي چې باغو کې می چې تنګول کوي، او یا کافری بل گمراه عقیده والی بس د مسلمان بتنګي. دا تفصیلی موضوع ده، زه پکې نه نوځم ګره، بیا به خبره ډیره وکړي چې ځکه چې دوی ژوند څنګه د دوی ودونه کی کنه کی، دوی بچی پیدا کی کنه پیدا کی، دوی عمرونه ابزان چې ته بیان کو. خو دغه می بیانول چې بدوی کې مسلمانانو مشته او بدوی کې کافرانو مشته، او د علمی مجالس ولا د درسونو لا څنګه چې موږ راځم کیو دي چې دوی مرাজি وره. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کو په طائف کې،
نو الله وی چې را پڼ شو دوی زما په دې بنده باندې نو دوی کې مخ نیکان خلق شتي اوچت مسلمانان پکې شتي کافران پکې شتي مشرکان پکې شتي خجین وته په دی ویل کې د دې جن کې معنی د پټوالی پرته ده معنی د څه د پټوالی لکه جنت ته ویل کې الجنه جنت ته جنت په دی چې د ونو پټ کړي ماشوم چې د مور په خېټه کې غته ویل کې جنین د ماشوم پټ جنه هغه ډال چې جنگ په وخت کې یو کس لاس کې نیولې یو لاس کې تور بل لاس کې دغه ډالي نو په دې باندې دې ځان بچکی د دې شاته پټ شي نو دې جن کې معنی د پټوالي پرته ده الله زمونږ د نظرونو نه غیب کړي چې تاسو یې نه الله په قرآن کې سورۃ الاعراف کې دا خبره کړې انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه اغوی تاسو یې نه الله وي خو تاسو یې نشئ لیدلی ناغوی منگی نشی لیدے پا اصلی شکل کے کہ شکل بدل کی بے لیدے شو کہ شکل بدل کی بے لیدے شو اصلی شکل کی نشی لیدے او کچا داوی چې ما پیرے لیدلے پا اصلی شکل کی نو دے با سوئی دروغ ہوئی او سپین دروغ ہوئی چې بے کسی شک نشتی شکل بدلی کله د مار په شکل کې کله د سپي په شکل کله بل شکل کې سراش نو دول الله طاقت ور کړي الله ولا د طاقت ور کړي نو په پیریانو باندې ایمان چې دشتي او دوی ته ویل شي د عبادت الله مکلف کړي د قرآن منل لی او د حدیث منل لی او څوک چې دین منکر شو د قرآن او حدیث نه منکر شو بیا د پیری د انسان جسم تم نه نوځي صحیح خبر ده چې نه نوځي قرآن او حدیث نه د مسله ثابته چې پیری د انسان جسم ته نه نوځي د الله په اجازه سره چې الله نه غوړي به خو نشي نه نوځي نو دا نه نوځي حدیث کې دام دي کنه چې شیطان د انسان پر غونو کې دي چې ګرځي لکه څه چې ګرځي لکه وینه چې ګرځي دا شان یو تور زنانه پر رسول صلی الله علیه وسلم په شراغلی او وی چې په ما باندې پیریان راځي نو دینه د ثابتي او نور دلایل پیم دي چې پیریان د شتي او د حقيقي خبره ده الله کړي زموږ په ایمان دي او به دم ثابت دي چې دوی د انسان جسم ته نه نوځي د طاقت ول الله سبحانه وتعالى ورکړي دي والانس انسانانو ته ویل کی او انسان ته انسان او انسانانو ته انس بدی وی لانهم لا يعيشون بدون اناس وی دوی جدا ژوند نه تیری یعنی لازم دی یو بل سره یي او د یو بل سره د دوی هغه مینه محبت پاغي باندې دوی خپل ژوند روان کړي نو انسان یوازې ژوند نشي تیرولای انسان یوازې ژوند نشي تیرولای لازم سره بل انساني خزه او سره بچي مور پلاری نو دا ژوند رواني دی کمزور مخلوق ته د انسان خدای دې چې الله سبحانه وتعالى غوړه کړي په نور مخلوقات باندې يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا انسان کمزور دی نو چې پیدا کړی دا غوي دا انسان کمزور دی سخت کمزور دی کمزورتیا کې دي چې موت باندې راغلي موږ لیدلی یا بلکې موږ لیدلی خو لیدلی ونی غټي خبرې کې زمکه او اسمان یو کې چې بغاخي درل شي به وته ګور یا بغوګي درل شي یا بیماری پر شي ګرځي ډاکټرانو ته علاج نه کیږي خزور اور سره خمالي خنسبي خارسي خو به ختم شي دغه شو ودوړي ختم شي
نو ډیر کمزور دی انسان. دا انسانان او دا پیریان واضح شو چې په مخلوق کې دا مکلف دي. کم پیریان او انسانان او زناور مخلوق دی کنه دی مخلوق دی خو عقل نشته نغه مکلف نه دي. سبحان الله مکلف نه دي خو د الله تسبیح وي د الله نه یریږي. یو حدیث کې درځي چې کله جمعې ورشي د زناورو یریږي قیامت را نشي. او دا د نور ته وګوره د سپومې ته وګوره د غټو مخلوقات ته د ټول الله نه یریږي. الله ته سجدې هم لګي پاکي وي ولکن لا تفقهون تسبيحهم. خلوي تاسو په نه پوي د هر مخلوق د تسبيح ویل خپل طریقه ده چې باغې باندې موږ نه رسو. خو په دې مخلوق کې به د انسانان او پیریان دوی غټه ذمہواری په وګو باندې اغستې. د ذمہواری امانت د دین په سورۃ الاحزاب کې الله وی ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. الله ګور اول د ذمہواری اسمانونو له او زمکو له او غرونو له ورکوله. الله ته یو امانت ته یو ذمہواری له چته وی کوي وی الله سدي وی دین باندې عمل کوي. فابين ان يحملنها انكارك واشفقنا منها ويريد داغي. الله وحملها الانسان انسان وزوجته انه كان ظلوما جهولا. انسان ظالم او جاهل دی. دومره غټه ذمہواری د انسان او چته کړنه به کوتای څنګه کی هغه مخلوق تیرې دو یا الله مونږ نشو مونږ دا کار نشو کوله مونږ کمزوري. الا ليعبدون معنی دی پیدا کړی مگر د خپل بندګۍ لپاره عبادت لپاره. او عبادت ډېر تعریفونه علماء کړی خو خپل تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړ. دا وی هر هغه څه چې د الله خوخي او الله برازي کاغه وینای کاغه عملی کاغه ښکاری کاغه پټي دې ته عبادت وي. مالته بشک مثال خوې شي موز حج شو روزه زکات دا ټول عبادت دي کنه. نو وی کوینای او کعملی وینا مثال کې ذکر چي تک عمل نموز توک وی پټیو کخکاری لکه د موز ښکارو توکل په الله باندې پټته کخکارا پټ د الله نه یرا باطینی عمل له پټ عمل له. نو کدا عمل ښکار دی کپټ ته کوي نه ده ک عمل له خو چې د الله خوخي د عبادت دی. د لن تعریف کړي ډېر خپل تعریف کړي چې سړی به زر رسی. خو به دا خبر یاد ساتي چې امام قرطبي رحمه الله وی او عبادت کې دوه خبرې لازم دي. د الله په مخ کې ځان عجز کول او ځان ذلیل کول دا په عبادت کې دن نه. الله ته ځان عجز کې دغه موږ چې تندې لګولات او تندې په انسان کې د ټول عزتمن زیری او د تندې تر اولګي الله ته کې د بخاورو کې دې ته عبادت وای. د الله په مخ کې ځان ذلیل کول او په دې ذلت کې عزت ته او په دې عجزۍ کې وقار او عزت ته. ته چې څومره الله ته ځان عجز کې او د خپل فقر او غریبي در اخکار کې دومره بسته عزت ډیریږي. او سبحان الله د عبادت کې یو ناشنا خبر هغه ده اوس د چا په مخ کې ځان د مخلوق په مخ کې ځان عجز کول او ځان ذلیل کول کسو کې کیم نو د مجبورۍ نه به کې خو خوخ به نه او د الله په مخ کې عجزي او ذلت دي کې خوني یعنی الله ته جړاګانی لاستي د سینې ولې لو جاړي څومره غټه عجزي ده اوخ کې رواني دی
الله په مخ کې عاجزي دا لا سوچ ته ولته بل چته لا سوچ ته ولې چې مخلوق ته جمال سره نشي مرګ به سړی غوره کې خلاص نشي نه چات خو الله سبحانه وتعالى ته لا سن نیولې دي کې عزت دي کې سکوني په دې کې سکوني ولې ځکه چې خالق دی وستا خالق دی الله زمو خالق دی کنه نو هغه چا چې پیدا کړی دغه طرف ته وستا یو ناشنا رغبت یې هغه طرف ته ولې لازړي زی کچې ته لازړي دی ژوندې دي ته عبادت الا ليعبدون بعض مفسرین الا ليوحدون انسان من سر پر پیدا کړی چې الله په عبادت کې یو وګڼي بعض علماء الا لامرهم وانهاهم دې لپاره مې پیدا کړی دي چې امر وته کوم او نهي وته کوم دا کار وکوي دا بنه کوي دا ټول خبر یو شان دی یو بل ته نږدې حاصل دا دی چې الله د انسانان د توحید او د عبادت لپاره پیدا کړی دي اسینه دي پیدا کړی او د الله سره دا خایم نه دا خبره چې الله دې پالتو کارو کې د دومره انسانانو پیدا کړو دومره غټه دنیا او د اسمانونو او درولي د زمکي او درولي او د غرونه ټول هسي نا الا ليعبدون ايحسب الانسان ان يترك سدى سورة القيامة کې الله وی ولید دې انسان دا ګمان دي چې دې بزدي سي پرې دمس خېټه ډکه کړه شهوتي پوره کو پیسې وګټلې کوري جوړ کو بنگلي جوړ کړ بس پات خبر ختم شو نه اصل مقصد هغه عبادت او توحید دې لپاره ته الله پیدا کړي دا مقصد پیژنه غوري او کدا مقصد د تني معلوم کنه نو بیا په زناور کې او په دغه انسان کې فرق نشته ځکه چې کله ته د عبادت تمنځ نه لري کې نو بیا به دوه کار کوي په دنیا کې خېټه بډکه شهوت به پوره کې او د دوه کار زناوروم کوي هم په رزق پسې منډي وي او چې کله خېټه ډکش نو بیا په شهوت پسې ګرځي نو کته د عبادت پرې خو د الله د بندگی نو بیا دغه دوه کارونه چې کم پسې د خلک اکثر لګي دي منډي وي خو یا د شهوت خبره ده او یا د څه خبره ده د خېټه خبره ده او دې دوړو زناوروم ګرځي او غوي ته ملوي ځکه الله مخکې به سوي چې د انسان ما بلا کړی الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الله د عبادت به زما کوي خو په دې باندې کې چې زما وته ضرورت ته سبحان الله غني ذات ته څنګه خبره کوي زما وي د دوی د عبادت ته ګوره ضرورت هم نشته نه رزق غواړم او نه تاسو غواړم بلکې لدد الله رحم دې او کرم دې ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله دې رزق ورکړي د انسانانو ته تو خبري وشو دلته ګوره اوس دې کې سوچ کوه وې ما انسانان پیدا کړی دي د عبادت لپاره نو دې بل ځکه وي زول رزق ورکوم یو کار بته کې بل کار به الله کوي الله د خپل خبره خلاف نه کوي خو چې ته ګډوډ نشي د خپل خبره نه تبسکه ها مزدوری ها چا کې مزدوری وږي رزق ګټل او رزق لټول نه ستامین او بنیادی زموري غسده عبادت رب العالمین بدل رزق درکې تاسباب لټوا اسباب شریعت خولي کوشش او مهنت کوا خو په دومره حدود کې چې دا اصل مقصد نه چتوانوړي او غ عبادت او توحید دی علماء د ذهن او د دوی دا سوچ او فکر انسان ته حیران شي اوس دا غټي خبرې دي کله د مؤلف رحم الله چې انسان پیدا د دې لپاره انسان پیدا توحید لپاره انسان پیدا غټي خبرې یو د درې پانی بډه کې دي دا لنډې ته وی وقول الله تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او کچا ته پوښ کړه مؤلف رحم الله چې کتاب دی ولې لیکو توحید مبارک وي الله دې لپاره پیدا کړی ځکه مې کتاب ولیکو هغه مسله شو کنه نو چې رسد لپاره پیدا شوی باندې کتاب نو بکرج کتابونه به ولیکل شي او درسونه پکې وشي بیانونه پکې وشي
اصل مقصد د پیدایش هغه د اولنې آیت راوړل د دین واضح شو چې توحید د پاره الله سبحانه وتعالى منګه پیدا کړیو. دا غینه بعد وی بل آیت راوړل وقوله تعالى او دا د مؤلف رحم الله طریقه ده، اول به آیت راوړي بیا به حدیث راوړي او بیا وی د دې آیتونو او د دې حدیثونو نه دا فائدې دي، وی دا د فائدې تی راوځي. نو دا اولنې آیت شو په دې موضوع کې چې د انسانانو د سر لپاره پیدا دي توحید لپاره. اوس بل دلیل به راوړي وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الله یقینا ما هر امت ته پیغمبر لګلې ان اعبدوا الله، تسر پر لګلې یا الله وی لګلې مې دې لپاره چې بندگی خاصو کې د الله توحید لپاره مې لګلې، واجتنبوا الطاغوت او ډډو کې د غیر الله د بندګۍ نه دغه نه ځان ساتي. دا ایت ویل اوردلته د دین ته ثابت کړه وی دې کوم مقصد د پاره چې موت پیدا شي هم د دې مقصد د پاره پیغمبرانو مراغلي او د توحید مسله شو. بعثنا الله مالي قليل في كل امه په هر امت کې ګوره دا عربي ګوره ډیره کولاو جبر ډیره پراخه جبر او ناشنا جبر او ځکه عربي قواعد او قوانين او چې کوم علوم د لغت سره تعلق ساتي دا سخت علوم دي ګران کار دي او دا باقی جبی چې کوم دي دا انګلیش او اردو پښتو فارسی لنډي جبی دي لنډي او تنګي دي په یو دروازه نه نوځي نږدې بل د باغی باندې دی بیا وځه خو د عربي جبه یو دریاب دی او څنګه به دریاب نه رب العالمین به قرآن نازل کړي او څنګه به د فصیح جبه نه د زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبه ده جبه کې اوچته جبه غم ده عربي ده. نو دې چې هر امت کې دا امت ټکي په عربي کې د وسو معنی ده پر راځي دا فائدې ده ساتي. اولنی معنی هر امت یعنی ټولګي د دلته دی آیت کې دغه معنی ده چې هر قوم ته امت مطلب قوم ټولګي خلق د دلته ثابت شو. خا امت امام تم وی وره مشرته پیشوات ان ابراهیم کان امه یعنی هغه امامو پیشواو. خا امت ملت او دین تم وی الله وی کله چې دی مشرکانو ته دعوت ورکړي د قران او حدیث نو دوی سوې ان وجدنا آباءنا على امه موږ خپل پلار نیکه مونډلیو په یو دین باندې په یو ملت باندې په یو طریقه باندې. بل معنا ملت وختم وی وخته والذكر بعد امه. یوسف علیہ السلام سره چې کس جیلو ناغوتی زما تذکره بوکی الله والذكر بعد امه رايت شو تسوخ بعد یوسف علیہ السلام خبر وته رايت شو نو دي ځکه امه راغ اته قران تلاوت کې ناسیو کوم ځکه امت ته کې راشي ستاسین کې چې د امت نو مراد هغه امت نه یو لکه زموږ د امت چې نه امت کې ډېری معنی دي خودلته امت په معنا د خلقو د قوم الله هر قوم ته انسانانو ته پیغمبران لګري بیا فائدہ په پیریانو کې پیغمبرانی ها نو دوی کوم جن دین زده کوي دوم دغه پیغمبر نه کوم چې په انسانانو کې په پیریانو کې پیغمبران نشتی او په زنانو کې پیغمبران ناراضي. پیغمبر به انسانی او سبي سړی به انسان به سړی به پیره پیغمبر کې دی نشي او خزي ته پیغمبري ملاوي دی نشي. ها فائدې د پاره د پیغمبران الله ولر لګري در الله رحم او کرم سبحان الله سوره مهربانه واچا د پیغمبران را لګري
زمونږ د پاره دي کله د قران نازل کړي وای چې صرف د اسمان نه پورا راکوز کړي او به ویل چې عمل وکوي سو وګرانه وای پیغمبر راولېګو ولید راولېګو لتوبین للناس وی د خلکو ته دغه د کتاب کې سیده او توازیه قران او توازیه بلدا چې حجت قائم شي په دې انسانانو باندې یو خو رحمت شو دویم څه چې حجت قائم شي قیامت پر رسول کو نه وي او الله دا خبره کړې ده په سورۃ النساء کې وی مالې ګری دي پیغمبران مبشرین او منذرین ير ورکون کی زیر ورکون کی الله ولی لالا یکون للناس علی الله حجه چې قیامت پر به خلکو سه حجت نه دی الله په مخ کې د شندې کې دا فائدہ ده چې د پیغمبرانو په ترو باندې الله مونږ ته غلار خول دا چې کوم رسی الله ته ان اعبد الله پیغمبرانو چې ولنی مسله چیرې نه هغه کوم چیرې ده توحید مسله او توحید کې کوم توحید ده توحید الوهیت ته توحید العباده ندی زنه دا فائدې ده ساتي چې دعوت کې بنیادی او اهم مسله هغه د توحید د عقیده ده دا نه چې نشیتونه شروع کی چې موږ کو زکات ورکوا او ښه اخلاق ساتو سړي عقیده غلطه نه دی پیغمبرانو ته وګورئ کنه ان یعبد الله بندگی وکوي د الله واجتنبوا الطاغوت او د غیر الله د بندګۍ نه به انکار کوي ها دو مسلې دلته د ساتي وي توحید ستاسو هغه وخت پورې نه قبليږي چې سو پورې د غیر الله د بندګۍ نه انکار نه کړي طاغوت څه ته وي د طاغوت ته طغیان نه غستې شوی د طغیان مطلب یعنی د حد نه تیریده نو ته د چا په باره کې د حد نه تیروته ځکه د طاغوت ویل کی بل طاغوت ډیر وګړه تعریفونه علماء کړي خو امام ابن القیم رحم الله ناشنا تعریف کړي وې د بنده د حد نه تیریده دیو انسان په باره کې یا د بوت په باره کې یا د یو مشر په باره کې د چې حد نه بګی تیر وته نو دغه مخلوق څه شو دغه طاغوت شو رزره پاره خودلته دا خبره بګی یاد ساتي چې طاغوت ال جوړیږي چې ډیر راضي په دغه باندې چې خلک د حد نه تیر شي لکه دا نن سبا چې د قبر پرستو د صوفیو د مشران د خلکو ته سجدي لګي نو دوی د حد نه تیروتی کنه تیروتی کنه د طاغوت شو که طاغوت نشو ولی طاغوت شو ځکه چې دې په راضي دی دې په دې راضي دی چې د خلک زموږ مبارک د حد نه تیروسی وشتنبوا الطاغوت ډډو کې د طاغوت نه نو طاغوت کې هغه شی راغی او هغه څوک چې دغه په باره کې د حد نه انسان تیروزی او هغه پیسې ابي راضي دې نه انکار کوي نو دوه خبرې اهم دي نفي او اثبات نفي یعنی غیر الله د الله نه لوي چې څومره معبودان دي هغه ټول نفي کول او ثابتول عبادت ته چا د پاره د الله د پاره چې بندگی وسیل دغه کی دوه مسلې اهم دي لا اله کلمه موږ لا اله نشتی معبود په حق باندې ته نفي وکړه الا الله مگر الله د اثبات کو ته سړی دی و عزت توحید منما چې بندگی به د الله کی خدا قبرونو والا درگاہونو دربارونو والا او د بوتاو ته سجدي لګي او د ګټو دی ونه ته د دین انکار نه کوي او دې ته غلط نه وي دا صحیح دی نه لازم به توحید منی او د غي سره به سره انکار کوي د غیر الله د بندګۍ نه به انکار کوي نو دې اتنم د ثابت شو چې د پیغمبرانو د لګلو مقصد هغه توحید او څنګه چې د انسانانو د پیدایش مقصد سره توحید دا غي نه باندې ایتونه راوړي د سورۃ بنی اسرائیل وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او فیصله کړی د ستارب چې بندگی به نه کوي ګور د نفي ده بندگی به نه کوي الا اياه مگر د الله د اثبات شي دې زنیم دا مسله ثابت کړه چې اصل مسله غ توحید ده اصل مسله غ عقیده ده
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. دې کې ته فائدې ذکر کوم کته سوې ذکر کوم کنه. دا مسلې ګوره زرت په دعوی سره دا خبره کوم ان شاء الله. کمال الله جون را کو توفیق را کو دا کتاب ما ختم او تاسو دا اول نه اخر پورې ما سره کیناست دا مسلې نوٹ کړی یو خو الله بخلی الله بخلو خبره نکو کم چې د علم طلب کولو په اراده راځي خصي او دا مسلې نوٹ کړو یاد کړو دین ته فارغ شوي نو د عقیده په باره کې تاسو سره کافی علم دی بل مسلمان ته بیانولای شي کچاره ته شبهه پیش کولې داغي جواب په کولای شي خپل عقیده به د شرک نه صفای د بچو عقیده به د شرک نه صفای د خزي عقیده به د شرک نه صفای نور څه غوړي د الله ته خو دا پته یې کنه چې ته څوک یې د څه لپاره راغلی دی دنیا ته الله څوک دی او چې دا دې معلوم کړو خو دغه اصل مسله هم دغه ده. درې مسلې اهمې دي اصولي رب پیجند پیغمبر پیجند اسلام پیجند او هم د دې درې خبرو په قبر کې تپوس کی. سبحان الله چې وسړی د توحید د تفصیل سره ووري او عمل پیو کی په قبر کې به څنګه جواب نه ورکړي چې ستاسو رب څوک دی. یو څنګه په قبر کې جواب نه ورکړي چې ټول ژوند الله په توحید کې خاوري کې او دغه په ذکر کې خاوري کې او دغه په یادولو کې خاوري کې نه دی به جواب نه ورکړي. ستاسو رب څوک ته وي چې دغه رب د پیجندو د پاره غومنګ ډیر مشقتونه وجد کړي ډیر تکلیفونه ډیر خبرې نو زما رب دا دی. نو دا مسلې کلهږي د بازو ملګرو ته ناشنای نو خیر د آشنا بل شي وسره. مشکل دا دی چې اکثر علما دا مسلې بیانینه او عوام هم بزله کې دا وی عقیده زما ده سره توحید ده. ان شاء الله تاسو دې کتاب چې کله مونږ شرح کوو دې منځ کو شو کنه او تاسو د شرک غ اقسام ووري شرک څه ته وایي او باغی باندې مثالونه او هغه پټ شرک نو باز پکې دي چې د ځان ته موحد وي او د نبی کې پروتي شرک الته خبر شي چې کله بیان شي چې شی بیان شوی نه ته څنګه دي نفي کې پیجنې نه نفي کې چې نه ما کې شرک نشته زه ټیټ موحد مو چې به لګره ټینګ کې ټیټ موحد به سمې دوړي دي پاسي اس پته ته بیانې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او ستارب دا فیصله کړی د چې بندگی به نه کوي مگر د یو الله. دې ځکه فائدہ ما ذکر کوله او غدا وقضى ربك او فیصله کړی د رب ستا څوک دی خبر دې ځکه چاته ده رسول صلی الله علیه وسلم او فیصله کړی د ستا رب دا خبره چاته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله تعبدوا نبکوي عبادت تاسو نه اوله کی خبره پیغمبر ته به وي تاسو امت ته خبره شو ولی جواب دا غیدا چې پیغمبر د امت مشر دی نو کله چې خبره هغه ته کیږي دا چې لکه ټول امت ته کیږي. دوی مدا دا مسله ده ساتي چې کوم خبره زمونږ د پاره هم دغه د پیغمبر د پاره ده الا د چې خاص دلیل راشي چې نه پیغمبر به دي شي کوي موږ منکو پیغمبر بم کو موږ زکات ورکو موږ حج کو موږ عمره کو موږ jihad کو موږ صدقه ورکو ټول مسلې پیغمبر د پاره خو الا دا بعض مسلو کې دلیل لاغله چې پیغمبر دې مسلې سره سره خاص ته ناغه مسلو به د پیغمبر د پاره خاص دی فائدہ شو. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه عبادت وکوي د الله او سبحان الله د انسان د پاره او زمونږ ټول د پاره دغه شرف ته چې موږ د الله بندگان یو او به د پیغمبر امتیان یو صلی الله علیه وسلم. دینه بل غټ شرف سره او دینه بل غټ عزت تسغوار الله سبحانه وتعالى د پیغمبروم یاد کړي په دې وصف سره وان کنتم فی ریب مما نزلنا
عبدنا پیغمبر ته بنده ویلې تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بنده وته ویلې سبحان الذي اسرى بعبده فاوحى الى عبده ما اوحى نو دین دا مسلم ثابت شو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اے پیغمبر ستا رب دا فیصله کړی د چې ته به د رب بندگی کې نو دا پیغمبر به بیان نه راوچته چې د رب ته رسي دا ثابت شو کنه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا د مور پلار سره بخک د الله د حق نه بعد د چا حق ذکر شو د مور پلار سوال ځل کې د رجل پیغمبر حق شي شو د الله عبادت کول په دې کې د پیغمبر حق راغی ځکه ته به سوال کې چې الله ستا بندگی کو خو د چا په طریقې وکړو د پیغمبر په طریقې وکړو نو به کې دوه راځي د الله حق او د پیغمبر حق نبی به د مور بلار حق وجد دا چې خالق خو زموږ الله دی اصل وجه زموږ په دنیا کې د وجود چې لرو نو دا الله سبحانه وتعالى مونږه پیدا کړی وو د دنیا ته راوستي خو بیا سبب چې کوم دی ناغه مور پلار دی ځکه د مور پلار حق د الله د حق نه بد ذکر کیږي وبالوالدین والدین ویلی د والدین په عربی کې د مور او پلار دوانو ته ویل کیږي او د دوی نه چې بره کمی هغه به کوم د ناراضي لکه نکاح دغه پلار بیا دغه پلار د ټول ستا پلاران دي او مور به دې بره زړه ټول میان دي خو معروف دی چې کله والد او والده ویل شي نو دغه نږدې تی مرادي ونور د بره به کوم راځي واتبعت ملة آبائي یوسف علیہ السلام ویلو کړه وی زه روانې به چا په لار پسې د پلارانو په لار پسې پلار نیکه په لار پسې نو پاره کې د پلار څوک ته یعقوب علیہ السلام یعقوب پلار څوک ته اسحاق علیہ السلام نو هغه کې ذکر کړی د اسماعیل علیہ السلام به کوم ذکر کړی نو اسماعیل ولې هغه پلار دی اسماعیل علیہ السلام دغه سره نکاح کی د اسحاق علیہ السلام ورور دی کنه خو چې کله سلسله بر دي چې تلې د ټول په پلار نکاح کې راځي دا فائدې ده ساتي وبالوالدین احسان د مور پلار سره خېګړه کوي احسان د ټکی غډي غټ دی خېګړه د الف نه دی یا پوره ا تفصیل نه جوړه موضوع بل طرف ته لاړ شي او دی مؤلف رحم الله روایت د آیت راوړې ځکه لږ اشاره وته کو اما يبلغن عندك الكبر کله چې دوی ورسی مور او پلار الکبر بډاوالی ته احدهما یو پریدوانو کې او کلاهما یا د دوانه احسان به سره کې خو د بډاوالی د عمر خاص ذکر کو ولې دې ټیم کې احسان ته ډېر ضرورت دی فلا تقل لهما اف افتك بمن يدوي په مخ کې وجد دا بډاوالی کې د مور پلار ساتل د ګران کار دی په نسبت د دې چې مور پلار ځوانان یو تکړه پلار هر سړی ساتي تکړه مور ساتي ځکه چې بیمار نه ده بل څه ضرورت نشتی د پلار ضرورت نشتی او چې کله دې بوډا شي نو ضرورتونه هم ډیر شي او اخلاق هم ګډوډ شي مزاجي سخت شي نو د دې سخت انسان سره گزاره او د طلب پورا کول د بیا ګران کار دی نو ځکه خاص د ذکر کو فلا تقل لهما اف تکي بنه ځکه علماوی وی کدی نه اخو بل ستکي وی چې مور پر به خبکی الله به ذکر کړي شلو چې اف کسی چلې چې مور پر مخ کې بنه وجداله واستد پلار سره کې نه است په خوا کې اسی دی اف نه پلار دې په بچی باندې خبکیږي نه دغه پزلی کې سوچ پیدا شي چې ته ګوره څه مشکل دی دا سوچ چې ته د پرېزل کې پیدا کو دې تنگ کو الله ودا بمنه کې دا سوچ چې ته د پرېزل کې پیدا کو دا غي دلته دې تنگ شو سوچ کې شو فکر کې شو الله ودا بمنه کې
بیا مور چې بچي ویني چې هغه اوف کوي او داسې د عباس داسې اوږده ساه والي مور پلار په مخ کې هغه به نه سوچ کې شي بل بیا چې بوډاګان شوي نو هغه سوچ ښه په ډېر شي طاقت یې نه نو په دې زړه کې بیا خپل زړه خوري دننه چې دې بچي ته څه مشکل دی خو دوی مشکل بیا دی یو خو بچی ته څه مشکل دا مشکل دی دوی مشکل دا دی کې دی بچی ته څه مشکل نو موږ هم کمزوري شو حل کولای نشو کاغه طاقت وي هغه ځواني وي هغه زور وي نه الته پلار مور بیا په سوچ کې دی واچو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اللوي رټي به هم نه چرته ولې سو کې رټي ته رټلو غو وړه ویم وی مخکروز کې ویډیو کته یو مشرق خزه بوډۍ په پنجاب علاقه کې نو کسي ته اوس کې جاړي ست سم مشکل وي زوالي مو د شو ډېر خبرې وکړو چې کور نه وځه زه بیمار یم وی صوت وی نه ته سویل غواړي وی صرف دا وای چې ما دي نه وای ځکه چې بیا بیمار یم بیا د تکلیف ډېری داسې بیمانه او بغیرت هم د زمکه په مخ باندې شتي وره چې سړی په یو ځوان او پر دین انسان باندې گزار نشي کولای سړی له حیا ورزي سوچ کوي یریږي د الله نه نو چې مور پر باندې گزار کوي غوي الله ولا تنهرهما رتبنا کچه ته زیات خبرو کړه بس غلیش د خوري طریقه اکثر د دې بوډا خبرې د کېدوم نه او ته بس کې ته وی زوی دا چل بلند دي شي کو دا بد شي کو کدی ونه کړو ګره خیر دي نشتی خدا کیږي نه دا کم چې دوی وای خو هغه وی خپل نو ته وای ان شاء الله بالکل ان شاء الله سیده کله وړي ان شاء الله بالکل به کوشش کو کسه طریقه جوړې ده زه لازم کوم تاسو اډر کوئ تاسو خبره کوئ دا مړستا دغه نه پوره کی دوايان نه پوره کی ستا علاج نه پوره کی ته چې ته غلې نشوي سبحان الله ته مړه هغه انسان ته دی ویږي د الله نه بعد هغه د دنیا کې راتلو کې هغه سبب دی ما دا خبر تاسو ذکر کړی و چې کله موږ ماشومانانو نو دی ماشوم ته خپل صحیح غټ ښکاری به چې د ماشوم لوی شي نو ډیرو لګو ته خپل بیا غټ ښکاری او غدي چې کله موږ واړو نو د پلار پیزار بم په پوکړیو ګرځیدو په کور کې ته د بل چا پیزار ولې نه راځي دا په دې راځي ته پته دې غټ سړی پیزار دي د طاقتور انسان پیزار دي د په مخ کې د طاقتور انسان دي دغه چشمه کې دروالي لګولي چاري د جیو د پاپا او د ابو چشمه مې راغستې هغه چابياني ومن جیب ته چولې بچو پلار کار لته چابيان چې جو جیب ته سکه دي جیب کې ګرځي اسی ځاني دغه بوشان کو چې زه څنګه کارم چې د غټ سړی بوشان شي او چې بیا کړه د غټ انسان کمزور شي او بوډا شي بیا د کله وی قمقل له کله وی سله ونه غونټ کې دي کله مړ وینه به دا خبرې کې د قشن امور الله ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله خبرې وسره کوي نو عزت منه خبرې کوي الفاظ د استعمال کا مهذب څنګه به خپنش وقل لهما قولا كريما ابو هريره رضي الله عنه اجب وتود مور ته आवाज کوي مور هو ته الله دې بتا رحمك سلام به واچ هغه بوله سلام جواب ورکوي بچي الله دې خوشاله کړي څنګه دې خوشاله کړي یو ورځ आवाज وکړي بیا ته خپل د محسوس شو چې د आवाज زماله غوچت نو به د الله په لار کې صدقه ورکړي چې الله راته د ګناه وبخي
حالکه امور هیڅ نه ویلي او کې دي چې امور به دې پوښیب نه چې دا आवाज چې شیخ دته دې محسوس چې دا आवाज چې کوم دې مور ته وکړو دا دې شنو پکار حالکه هغه نور سنې خو دغه आवाज یو کوی مور زما الله دې پتا رحم کې دې کې ته आवाज لګو چې شیخ نو چې چا आवाज په کنزلو کې اوچت شي او چا आवाज په بدرود کې اوچت شي او د چا आवाज د خزي په دیپا کې اوچت شي صحیح ده که خزي سره ظلم کیږي خلاف خبره مونږه قایل یو وی کپلار ته خو وقل لهما قولا كريما بيزت ته پويږي تاسو خبره باندې رسیږي او تاسو پته ده زنانه ده کمزوري ده چالور ده چا خور ده دغه سر د زیاته کی تاسو د کور مشرانی چې دی خبرې ته پوښتنه کې په دې طریقه باندې خبره او دا ته مړه ز تنگ دی کړو خزه دی پوښتنه را وسته ځه تیسه باندې کې خبره وکړه خو په ادب او احترام وکړه وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ولوي وی وزری د شفقت هغه تسکه کوزی کا تناشنا تعبیر دی لکه دې شلانه دی چې هغه په مخ کې ځان کمزور کا ځان عجز کنه نه تعبیر ته وګوره وزری کوزی کا ستدا وزری ک ورنه بهر ډیر والے کی یو ډیر زور ور غو دي ځکی کته کا مته ست واقع پر بیان کړي موزه حرم کې ومه او موز می کړو ناسو منو یو بوډۍ زنانه بالکل بوډۍ هغه په کرسي باندې ناستو مونږی کو بالکل زما خوا کې ونیش دي زه په قالین نه سو د قالین نه کتب دي روخام باندې د گاډي ولاړو بیا بسیو زوی بسراغ دنګلو کو سم غټ باډي و عربیو خود دومره خيسته انسان سیماهم فی وجوه من اثر السجود او دې سره ټټ شو دې مور ته وی زو بس ته اجازه ته غواړي دا نه چې زو مور زوی بس ته هغه ته وزو نو دا پیزاری ته واغستو پیزاری به غي پراتو هغه ته واغستو نه اترخ کې ونی او سپینی کپڑے چولې هغه بسخا کړو هغه ترخ کې ونی به د مور روانه کړنه په ټیم کې دوه خبرې زما ذهن تر یو خره د خپل مور راید شو الله سبحانه تعالی دی وبخي والله دا قبر رڼا کې والله دا په قبر باندې رحمتونو باران راووري والله دې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي دویمه خبر دې ته می ذهن لاړ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ودا سم تکړه الکته او ځوان او دنګ او خو وزري بالکل کتري مورزو یلکه یو معشوم یو کمزور چې زور ورته لیکي دای پلار په مخ کې چې ته زور خبري ونه کیږي دا پلار به دي سی لکه یو موټه راټول شي به زور ورته تبا ډیر تکړه او ډیر بسې او پهلوان به او مالدار به خو د هر څه چې کړه د پلار مور خواله ورشي د هر څه بشاته گزار کی دا وی په مخ کې ودی سي ودرېږي او دې خبره به کې لکه تاسو رچې سوم نشتی او ته به سوم نه پويږي وخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزري به بالکل کوزي کې دي چې دا پلار په دې بوډاوالي کې غوسه کیږي پتا باندې گزارو مو کې او ته د بچو پلار خو وخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزم بغلیک کې دي چې حضرت ویم جواب ته گزارو کو ته دوی جواب کو ته دوه و دا غټ انسان دی د مخکې مونږی سوم نه حتی صوت سوم په گزار کې دا به جواب گزارو کم دغه د غصې په مقابله کې زم غصه وکم او د خوري طریقې چې کله د پلار غصې او خبري اوري او خصوصا د مشران خوري طریقه دا چې د مخ نه خواشه د خوري طریقې مسلې به حل کی به ورسته چې کله د دماغ ساړې شي خواله راشه خبر وسره وکړه سم مسله وسه خبره او به تفصیل وکړي
واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. چرته د پلار مور په مخ کې به د زور تذکره نه کوي او نه به د مال تذکره کوي او نه به نوري سدي خبري، بلکې او ته د ښکار کا وامورو او پلار کوي نو تاسو یې منګي سوم نه یو. ما یو 2 ورځې مخکې ویډیو کته نه دي ناشنا انسانان په دنیا کې شته. یو سړی خپل مور پلار راوستي دي عمرې له ناغه موري په گاډي کې کینولې روانه کړې د نبی ځان ته پړې چولې د خېټې پوری تړلې او هغه پړې به شاته بلی گاډي ته چولې به کې خپل راکای کی. داسې خلک کوم شتي په دنیا کې، داسې اوچت انسان زور د طاقت چې کوم ستاده د دوی په خدمت کې استعمال کی او چې کله نو بیا به ته پته ولګي، بیا به ته چې د دې سی وې د دې سی د دې سی خو چې وې بیا به نه هم د یو رشته د مور پلار چې د بیا نه راځي، نور هر رشته بیا راځي، هر رشته بیا پیدا کیږي. شوی د مور پلار نه د بوډا بوډۍ جلاړ شي بیا بل نه راشي. او کمړینو دعاګانې ولا غواړي سوی الله هم د قید کې مخ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الله په دوړو باندې سره رحم وکړي لکه څنګه چې زه وړي کې لوی کړم. او ما دې یو کس دعا اوریده خپل پلار ته دعا کوله ډېر سخت متاثر شوم زه دغه نه عربي وی الله زما پلار وبخې ته په رحم وکړي او دغه سپین ویښته وبخې او دغه خندا او دغه مسکا او دې به روانو ناشنا دعا غوښته چې سره وته حیران شو دی خو واضح شو چې دا سره په پلار باندې زیات مین دي. نو د مور لپاره کمړی کپلاری مړی دغه دعا ورو او دې ټیم کې غوښته د دعا ضرورت چې کله وي دنیا نه لاړ شي خټ خو سره اوس دغه دي چې تاسو اوی لپاره دعاګانې وغواړئ، خصوصا دا دعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آیتونه دینه بعد چې کم دین هغه لګوګد دي ان شاء الله پر روان درس کې بیا دغه زینه شروع کو وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دغه زینه شروع کو. اوس په دې نننی درس کې یو آیت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، دویم ولقد بعثنا في كل امه رسولا، دریم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. خدای درې ته نس ثابت شو موږ د سره لپاره پیدا شي ولې موږ په دې دنیا کې یو پغې ته درې ټوس دلایل د کوم ځینو کو قران نور پر روان درس کې ووري هغه ته قران نه یسو ایتونه نور دې ناشنا ایتونه او به د درې روایتونه او به فواید د دې باب دا ان شاء الله پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کول او الله سبحانه وتعالى زموږ د ټولو مشران او کشران وبخي زموږ مور پلار دی الله وبخي، الله دې په رحم وکړي. کوم چې مړ دی الله دې وي قبرونه رڼا کړي او الله سبحانه وتعالى دې وي سره معامله د رحم او د کرم وکړي او کوم چې ژوند دي الله سبحانه وتعالى دې وي په ژوند کې برکت واچي او الله سبحانه وتعالى موږ په توحید باندې مضبوط ساتي د مرګ پورې. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دا کتاب په خیر خیریت سره اخیری سر ته ورسو او به دې الله موږ له توفیق راکړي په دې باندې د عمل کولو او د دې د نشرولو. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد.